او چې کله د اصحاب الحديث یا آل الحديث دغه مقام زم د برای په ځای کې د غلط ځای کې چې دغه مطلب غلط روزي یا خلک شنه غني یا دغه برای بیان شوی وي یا تذلیل شوی وي ذلت شوی وي ذلیل شوی وي بیا د چې دغه میج مراد نه بلکې اصحاب الحديث مراد دي دغه طالب الحديث مراد دي نعوذ بالله بخاری باندې اوله فتوی درته ولا غوړه ځکه چې امام بخاری رحمت الله علیه خو طالب الحديث کچیر د مخته چې کوم اقوال درته بیانوم دغه کچیر د اصحاب الحديث طالب الحديث چې چاته په زراوی احادیث یو دی هغه غني هغه مراد غني بیا امام بخاری هم په دا کې شامل دي پابونه دا فتوا لګوي امام اعمش رحمت الله علیه فرمایي دا شرف اصحاب الحديث خطیب بغدادی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 337 امام اعمش رحمت الله علیه فرمایي ما فی الدنیا قوم شر من اصحاب الحديث په دنیا کې په غیر مقلدین بدترین مخلوق نشته که په دنیا کې بدترین مخلوق وی هغه غیر مقلدین دي نو دغه نه غیر مقلدین مراد دي خدای څه یې چې نه دغه میج مراد نه بلکې طالب الحديث مراد په داسې کې هر طالب الحديث باندې فتوا ولا غولا او په امام بخاری باندې چې هغه دی هر حدیث ته امام بخاری صحیح بخاری نه پیش کوي او خپل امام بخاری چې کوم د خپل مذهب ولګني اول فتوا په دغه باندې ولا غولا او داسې امام احمد رحمت الله علیه بل ځکه فرمای لو كانت لي اقلب كنت ارسلها على اصحاب الحديث کچره د مو سره سپی وای بیا مو په غیر مقلدین باندې ور پرې شوی سپی دا په هر چا باندې څوک نه ور پرې دي بلکې یا چې کیم سړی شریر وي په یغ باندې ور پرې یا چې کیم سړی تشوي غالب په باندې ور پرې دي امام احمد رحمت الله علیه فرمایي چې دا دمر بدترین مخلوق دی چې کچیر د مو سره سپی و مو په یغ باندې ور پرې شوی چې لره شي او داسې ابو بکر بن عیاش رحمت الله علیه فرمایي یقول اصحاب الحديث هم شر الخلق هم المجان چې دا بدترین مخلوق دی هم المجان او پاگل دي بیوقوف دي نو دغه نه غیر مقلدین مرادي خدای چې میج مراد نه بلکې اصحاب الحديث مرادي طالب الحديث مرادي گویا کچیر د مذهب مطابق دغه طالب الحديث مراد وي دا فتوا په امام بخاری باندې هم دی لګوي او دا سه په یو بل تاریخ بغداد کې جلد نمبر 9 صفحه نمبر 79 په دا کې دا یو قول موجود ہے سرق اصحاب الحديث نعل ابي زید غیر مقلدین د ابو زید چپل پټکل د خبره ته په غور سره غوژون سي فكان اذا جاء اصحاب الشعر والعربيه والاخبار او چې کله هو د ابو زید طرف ته شعرار تل ادیب د ادب الخلق ورتل قصه گو معزز خلق ورتل یی چې رما بثيابه ولم يتفقدها خپل کپړې چې چیرته یې شي ولته پرېښولې ولم يتفقد توجه نه ورکوله چې څوک وخلی نه او څوک شزنه پټ کولی او څه شاوکو ځکه چې په دا پیدا چې دغه معزز خلق دی دا غلا نه دي دا شعرا دي ادیب دي او اذا جاء اصحاب الحديث چې کله غیر مقلدین د طرف ترتل بیا وڅکل جمعها كلها وجعلها بين يدي هر شی سره جمع کړ خپل مکتب وکښول چې دا سنوي چې دا غیر مقلدین د مونږ دا شی پټ نو حال د دا دی چې دی غلا او زون ته یې چې میج اسمون تر رسیدلی نو ابو زید په دا خبره باندې پیدا خلاصه در بیانوم ابو زید په دا خبره باندې پیدا چې اهل حدیث دوه قسم دي یو اهل حدیث هغه دي چې هغه طالب الحدیث چې هغه ته په ذریعہ احادیث یې دي په ذریعہ احادیث ورته یو دي نو هغه کله غلا نشي کېدلی او دوه نمبر اهل حدیث هغه دي چې هغه منکر حدیث دي د احادیث منکر دي یا چې دا غلا کېدلی شي نو هغه اهل حدیث چې هغه طالب الحدیث دی اکل د چپل او د مول غلا نشي کېدلی او هغه اهل حدیث چې هغه منکر حدیث دی طالب الحدیث نه دی هغه د چپل غلا دی او د مول غلا دی